د بلا غږ لنډه او عبرتناکه کیسه. له کلي لرې د خړو غرونو منځ کې سره لمر ته روان و. د ښکار مینې لکه خوشحال خان له درسو ایستلی و. له چا سره لیندې وي، له چا سره بادي ټوپک. زه اوس لږ غټ شوی وم، د لیندې له دورې تیر وم او اوس د چرهدار ټوپک څښتن وم. څو ژڼې مخکې په بله ناره تللي وو، یو له بل سره ورک وو. موږ 3 تنه چې ټول کشران وو یو ځای روان وو. دوی پسې مو چغې هم کړې خو دره کې نه لګېده. د غر له ډډ سره سره د بلې خوا ته راواوښتو. کراري وه. یوازې د کومو حشراتو یا یو نوي مرغۍ اوازونه اورېدل کېدل او په وچو سرګړو د اور یا د باد څپې لګېدلې. یو رقم ویرونکی غږ ترې پورته کېده. له موږ څخه اخی طرف ته د غره لمنې ته مو پام شو. داسې 20 متري فاصله کې یو ژوندی سیوری مو ولیده چې موږ ته یې شا ده او په بوټو کې اخته دی. وچ بوټي راخوځوي. زما فکر د ماشومتوب دورې ته لاړ چې سپین سرو به نکلونه راته کول. ویل به یې چې په غره کې ناڅاپه پلانې په یوه بلا یا شیشکه پیښ شو. کټ مټ هماغسې صحنه وه. زړه مې دربا شروع کړه او د نورو 2 هم زما شاته شول، خو زړونه یې په ما تکیه کړل چې د ده سره چرهدار ټوپک شته. اوس مخکې ورو مزل پیل کړ. غوښتل مو چې له دې تنګې نارې تیر شو. هر خوا به ګوندې زموږ نور ملګري ومومو. غلی دغې خوا ته هم ورګورو. ناڅاپه مو بیا ورپام شو چې ژوندي سیوري حرکت وکړو. ورو زموږ خوا ته یې مخ رااړوه. خړ خیرن لباس یې اغوستی و چې مخ یې راتاو کړو لکه زړه ښځه. خو مخ یې دومره بدرنګ و چې زموږ 100% یقین شو چې هماغه بلا ده چې موږ یې په ماشومتوب کې کیسې اورېدلې وې. نو لږ مو د عادي تګ څخه ګامونه ګړندي کړل. یو لاس مې د څنګ جب ونیول چې سامان ترې ونه غورځي او ټوپک مې تر ترخک لاندې ټینګ ونیو. خو بلا هماغسې زیر راته ګوري. مخ راپسې راتاو او دا زیر کتلو یې سخت وارخطا کړ. ما چغې کړې، وای اسدالله پلانیه چیرې؟ ښه په زور مې چغې کړې. هغه خواته د بل غره له منځ په نهرک یې هوایي ډز وشو. زموږ غږ یې واورېده. موږ ته یې اشاره راکړه چې دلته یو. ما بیا ورچغې کړې چې هله یې رامنډه کړې، بلا ده. تېزه منډه مې پیل کړه چې ناڅاپه مې له شا څخه د چیشي غږ محسوس کړ. ښه ورته متوجه شو. څوک خبرې کوي. ما ته یې چغې وهي. زه هم په وارخطا انداز کې ودرېدم. راته مې وکتل چې بلا راته اخته ده. وای ای بچو مه ویرېږئ، بلا نه یم، د خدای بنده یم، انسان یم، خو غمونو داسې کړی یم. دومره سخت خجالت شوم چې تر دې دومره ویره ماته د خجالتۍ زیاته دردونکې وه. ځکه زه په دې خفه شوم چې هغه سپین سرې ته به څومره صدمه رسېدلې وي چې د ځان په اړه یې له موږ اورېدلې وي چې بلا ده او ځان یې څومره حقیر ګڼلی وي. موږ پښه نیولې او ډاډه شو چې دا خو رښتیا انسان دی. زړه مو درد وکړ. له راسره په تکې مو یخې اوبه ورکړې. سپین سرې چې ساه سمه کړه په چوکدو شونډې دعا او بیا وړه غوندې مسکا وکړه. ویې ویل بچیانو تاسې ملامت نه یاست چې ما ته مو د بلا نوم راکړ. زه غمونو داسې کړی یم. زما تر تاسې ښایسته او ځوانان اولادونه وو. خو کله مو چې کور روسیانو بمبار کړه نو خاوند او بچیان مې ټول شهیدان شول. د وخت په تېرېدو سره پوله او پټی د کلي زورورو رانه لاندې کړ. اوس زه دلته راځم
او له دې ځایه کلي ته بوټي وړم او په همدې ځان ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم. چې روانه شوه نو ملګرو ته مې وویل موږ ته پکار ده چې باید له خپلو اشتباهاتو درس واخلو او بیا د چا زړه ازار نه. ملګرو که کیسه مو تر پایه اورېدلې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او کیسه نورو ملګرو ته هم در سره شیر کړئ.